ډیرو ګرانو او خوږو ماشومانو سلامونه. هیله لرم جوړ روغ اوسئ. خپل پخوانی درسم په یاد وي. خپل درسي چینل ته ښه راغلاست. هیله لرم خپل درسي چینل لایک کړئ، د نورو ملګرو سره یې شریک کړئ او سبسکرایب هم مه هیروئ. نن به راشو بیا به خپل نوی درس پیل کړو. په څه شي به یې پیل کړو؟ د په مبارکه کلمه د بسم الله الرحمن الرحیم. ځکه موږ تاسو شکر مسلمانان یو. هر نیک کار خپل درس، د ډوډۍ خوراک، خوب ته تلل او نور نیک کارونه په بسم الله الرحمن الرحیم پیل کوو او دا هیڅ کله نه هیروو. د نن ورځې درس د تاسو نهم درس دی. نه په پښتو کې دغه رقم لیکل کیږي او په انګلیسي کې دغه شان لیکل کیږي. اوس به راشو خپل نوی حرف وګورو. خ حرف څومره ښکلی حرف دی. د نورو حرفونو په شان درې غږه لري. خ، خ، خو. خ، خ، خو. په ځینو کلماتو کې د خ غږ کړي. اوس به وګورو د خ چیرته د خ غږ کړي. خ خط، خ خط. خط کې د خ غږ کړي. خط کله چې موږ چیرته یاداشت ولیږو، چیرته سلام ولیږو او د خپل حالت نه بل څوک خبر کړو، بل څوک د خپل حالت نه موږ ته خط ولیږي او خپل تشریحات ورکړي، احوال راکړي، هغو ته څه شی وایي؟ خط. دا د خط پاکټ دی. دا د خط ښکلي ښکلي پاکټونه دي چې په شا کې آدرس لیکل کیږي. هغه آدرس چې تاسو غواړئ خط هلته ولېږئ. اوس به راشو چې خ نور په کومو حرفونو کې استفاده شوې یا ګټه ترې اخیستل شوې؟ خ خرس، خ خرس. دلته د خ غږ کړي. په خرس کې خ د خ غږ کړي. دغه حیوان چې تاسو ګورئ ډیر غټ حیوان دی او ځینې وخت ډیر خطرناک هم وي. وحشي حیوان دی. دې ته خرس وایي. دا یو غټ خرس دی چې په ځنګلونو کې پیدا کیږي. خ خرس. او دا یو بل خرس دی. خ خرس، خ خرس. اوس به راشو وګورو چې خ په نورو کومو کلماتو کې ګټه ترې اخیستل شوې. په خوک کې. خوک هم یو حیوان دی. خ خوک. او دلته خ د خو غږ کړي. خوک، خ خوک. دلته دوه خوکان دي. خ خوک. د خوک غوښه په مسلمانانو حرامه ده. مسلمانان د خوک غوښه نه خوري. اوس به راشو بیا به وګورو چې خ چیرته کوم کلمه کې استفاده شوی. خ خټکی، خ خټکی. خټکی ګورئ څومره ښکلي خټکي دي. خټکی یو ډیره مزهداره میوه ده. خټکی ډیر خوږ دی. موږ تاسو یې څه رقم ټوټې کې وو؟ دلته وګورئ. خ خټکی. مورجان یا پلارجان خټکی ټوټې کړئ چې تاسو یې وخورئ. خ خټکی. ځینې خټکي شین رنګ لري او ډیر خوندور وي. تاسو وګورئ دلته خټکی شین رنګ لري. د موږ د تاسو د افغانستان د ګران هیواد خټکي ډیر خوندور دي. افغاني سویه ډیر زیات ښه نوم هم لري. د افغانستان خټکي ډیر خواږه او ډیر خوندور دي. اوس به راشو وګورو چې بیا خ په کومه کلمه کې ګټه ترې اخیستل شوې. خ خلک، خ خلک. خلک څوک دي؟ ډیر ګڼ شمېر نارینه، ښځینه کله چې په یوه سیمه کې راټول شي هغو ټولو ته بیا یو ځایي څه وایو موږ تاسې؟ خ خلک. دو ټولو ته موږ خلک وایو. دلته ګڼ شمېر ښځې راټولې شوې او موږ دوی ته خلک وایو. په مجموعي توګه خلک ورته ویل کیږي.
اوس به راشو د خې ترانه به یو ځای سره ولولو. خې خال، خې خال، خال خال می چترۍ ده، ډېره ګلالۍ ده، دا چترۍ زما ده، باران سره هوسا ده. اوس به تاسو را سره یو ځای ولولئ. خې خال، خې خال، خال خال می چترۍ ده، ډېره ګلالۍ ده، دا چترۍ زما ده، باران سره هوسا ده. یو ځل بیا به ووایو. خال خال می چترۍ ده، ډېره ګلالۍ ده، دا چترۍ زما ده، باران سره هوسا ده. آفرین، شاباس، ډېره ښکلې مو وې. انشالله چې ښه هم زده شوې وي دا ترانه. اوس ورسیږي کارخانګي ته. تاسې د خې حرف یوه صفحه په خپلو ښکلو کتابچو کې ولیکئ، خپل پلارجان مورجان ته یې وښایاست او بله ورځ بل درس ته ځانونه آماده کړئ. اوس د خدای په امان، الله حافظ.